د ډیرو انتقادونو نه وروسته یوه بله ډیره مهمه او ضروري تبدیلي ده چې د کلونو راهیسې پر کرکټ بورډ وه، هغه د پاکستانیانو شتون و په کرکټ بورډ کې او خلکو په ډیر سخت انتقادونه کول. اوس بیا د کرکټ بورډ باندې نیوکې دي چې سلیکشن یې غلط کړی. د خلکو د قرارولو لپاره کرکټ بورډ دغه فیصله وکړه. ملګرو راځئ چې کرکټ بورډ څه کړي او کومه مهمه فیصله یې کړې ده. درنو لیدونکو او مینوالو السلام علیکم، وخت مو پخیر. د افغان کرکټ مینوالو لپاره یو ښه خبر دا دی چې کرکټ بورډ د ملي لوبډلې فیزیو عظیم ملک چې یو پاکستانی و او له تېرې یوې لسیزې راهیسې ډېره موده له افغان لوبډلې سره یې دنده ترسره کوله، له دندې ګوښه کړ. خپلواک ویبپاڼې ته د کرکټ بورډ یوې سرچینې وویل چې د ملي لوبډلې فیزیو عظیم ملک او همداراز مساجر احسان چې دواړه پاکستانیان ول له خپلو دندو ګوښه کړي. عظیم ملک له تېرو شاوخوا 12 کلونو راهیسې د افغان لوبډلې فیزیو او احسان بیا له تېرو 3-4 کلونو راهیسې د مساجر دنده ترسره کوله چې ډیری وخت پرې د خلکو له لورې نیوکې هم کېدې، خو اخر هم دواړه د کرکټ بورډ له خوا له دندو لرې کړای شوي دي. د کرکټ بورډ یوې سرچینې ویلي دي چې کرکټ بورډ دواړه له دندو ګوښه کړي دي او د دغه دواړو کسانو پر ځای به اوس افغانان وګمارل شي. دا په داسې حال کې ده چې د ویسټ انډیز سره د لوبو لپاره افغان لوبډله نن د هند پر لور لاړه، خو کرکټ بورډ لا هم په دې تړاو رسمي څه نه دي ویلي چې په دغه سفر کې به له افغان لوبډلې سره د فیزیو او مساجر په حیث څوک دنده ترسره کوي. افغانستان او ویسټ انډیز په هند کې 3 ورځنۍ 3 شل ورځې او یوه ټیسټ سیالۍ ترسره کوي چې دغه سیالۍ به د نومبر په 6 نیټه پیل شي او د ډسمبر تر لومړۍ نیټې پورې به دوام وکړي.